سلامونه وخت مو په خیر. افغان حکومت وایي د ډیورن فرضي کرښې اړوند شاه محمود قریشي څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده او پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې افغانستان کې په نیابتي جګړه بوخت دی. خوست هوایي ډګر ته نړیوال پروازونه پیل شول. چارواکي وایي نن سهار خوست هوایي ډګر ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې د متحده عربي اماراتو څخه د دغه ولایت نوي مسافر ورسېدل. په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له امله 88 مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي په یاده موده کې 1840 تازه مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي. ایمل ولی خان د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د مشر سراج الحق د خبرو په غبرګون کې ویلي پاکستاني ملایان اسلام آباد کې جمهوریت خو په افغانستان کې د طالبانو امارت غواړي چې د منافقت د پالیسي باید بدله شي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چارواکي وایي پخوانی سناتور او ملتپال سیاستوال عثمان خان کاکړ چې څو ورځې وړاندې ټپي شوی و نن د کراچۍ په یو روغتون کې وفات شو.